په اسلام کې د جهاد کوم کنسپټ هغه استعمال کو کم چې په اسلام کې تنگ نظر او متعصبه او انتها پسند فکرونو هغه راوغستل او د امریکای په ډالرو باندې د سعودي په ریالونو باندې د پاکستان په ټرینینګ او د پاکستان په وسایلو او د پاکستان په کیمپونو کې د یو جنریشن تیار کو هغه جنریشن چې هغه افغانستان هغه د 1980 نه شروع کړل هغه اوسه پورې لکه د پښتنو په نسل کوشي او د دو په وهلو د دو په وجلو د دو په وسایلو قبضه او د دې باندې یو روانه ده او لکه هغه د اوسه پورې روانه ده لکه نن چې په دا ټول قصه نه وي چې کنه چې په کورمه کې به نن خلکو به دغه پر مې بل نه وجل دا شیګان خو کراچي کې خډیر شي خو د کراچي شیګان او مسنیان یو بل نه وجني یو بل مو 15 میاشتې ماشومان چې هغه نه وجني وجه دا چې دلته دا د کلاشنکوف کلچر او دلته د وجلو کلچر او د ماکودا کلچر او یو بل ځان تر سپک کړکول کلچر او خپل دین او خپل قومي د خلکو سپک کړکول لپاره دا ټول څه دلته راوړي لکه چې په یو ورځ باندې تاسو پته کسان دغه وجنه کنه دا دغه خبرونه چې دا یوازې فرقوریت ته لکه فرقوریت د کراچي شیګان ولې نه کوي چې د کورمي شیګان به کوي وکدل دې د موږ نه ورننو زوم دا تاسو په توري هغه ځای خلکو سره ممکنو چې باقاعده تور باندې لکه د افغانستان نه طالبان راتل چې د په دې جنگ کې د سنیانو ملګرتیا وکړي او د ایران نه خلک راتل چې د جنگ د شیګانو ملګرتیا وکړي نو افغانستان نه طالبان راځي نو افغانستان طالبان څوک راوړي یا ټي ټي پی جزي کنه ټي ټي پی په دې جنگ کې باقاعده د سنیانو ملګرتیا کوله نو د دې لپاره چې په وطن کې د جنگونو خډیر شي جنگونو په کې خډيري نو لکه موږ به یو بل بوجنو چې موږ یو بل وجه موږ ته یو بل بس کاری نو موږ خپل زموږ کوم مقصد دغه چې پښتون قومي فکر پښتون قومي تشخص د موږ په ځان کې پیدا کړو هغه یو هغه اصلي ول موږ چې په کوم مګدان شيغان یو بل په جناب د سواد د پښتون سره باغ څخه ملګرتیا وکړو د کراچي د پښتون سره باغ څخه یو خدا وਹੀ بل دی چې موږ په دې کې څه اخته کوو زموږ د خپل مسلو د فکر نه زموږ سره نور کوم کې سره وایي لکه زموږ د سیاست په اړه زموږ د وسایلو په اړه باندې زموږ د نورو دغه په اړه باندې هغه کیسه چې د بخان اوس پر روانه ده په یو شکل بل شکل کې راځي لکه کله په مسل د سواد لغه ولي کې طالبان کله د حکومت کې دغه څه شروع کله په وزیرستان کې او کله په کوټه کې د اف سی په نوم باندې د کویلې ټکونه چې دغه وښني ولي دا هغه یو کسر روانه ده او دا په مخ ته نورم شکلونه بدلی